السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي او نوي درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی futur antérieur de l'indicatif. دا څه دی؟ په futur antérieur کې څنګه کولی شو چې یوه جمله جوړ کړو او په futur antérieur کې څنګه یو فعل کنجوګې کول کیږي، یعنی د futur antérieur la conjugaison. دا ټول په دې درس کې سره د مثالونو تاسو لپاره تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر خبرو باندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. futur antérieur کې جملې د جوړولو لپاره لومړی یو ضمیر یا سوژه اخلو. je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. له دې څخه یو اخلو. دویم auxiliaire او futur simple، یعنی کومکی فعل په futur simple کې اخلو. دریم participe passé، یعنی اصلي فعل په participe passé په passé composé کې اخلو. او څلورم د جملې بشپړونکی کمپلیمو اخلو. لومړی تاسو لپاره دا کومکی فعلونه تشریح کړم چې دا کومکی فعلونه کوم یو دي او په futur simple کې څنګه کنجوګې کول کیږي، او وروسته په futur antérieur کې تاسو لپاره جملې جوړ کړم. کومکی فعلونه avoir او être دي. هر کله چې غواړو په futur antérieur کې یو جمله جوړ کړو، نو être او avoir دا دواړه کومکی فعلونه چې دي دا په futur simple کې اخلو، یعنی په futur simple کې کنجوګې کوو. د avoir او د être conjugaison په futur simple کې په دې ډول دی. لومړی avoir، j'aurais، j'aurais، j'aurais. tu auras، tu auras، tu auras. il aura، il aura، il aura. elle aura، elle aura، elle aura. nous aurons، nous aurons، nous aurons. vous aurez، vous aurez، vous aurez. ils auront، ils auront، ils auront. elles auront، elles auront، elles auront. دویم être، je serai، je serai، je serai. tu sauras، tu sauras، tu sauras. il saura، il saura، il saura. elle saura، elle saura، elle saura. nous saurons، nous saurons، nous saurons. vous saurez، vous saurez، vous saurez. ils sauront، ils sauront، ils sauront. elles sauront، elles sauront، elles sauront. دا د être او avoir conjugaison او په futur simple کې. څنګه یو فعل په futur antérieur کې کنجوګې کړو؟ مثال په توګه venir او finir دا دواړه فعلونه په futur antérieur کې کنجوګې کوم. لومړی venir. کله چې یو فعل په futur antérieur کې کنجوګې کوو، لومړی یو ضمیر اخلو، بیا کومکی فعل په futur simple کې اخلو او بیا د هماغه فعل
یعنی د اصلي فعل کوم فعل چې کنجوګې کوو د هغې پارتیسیپ پاسې حالت اخلو یعنی تیر حالت اخلو. اوس دلته وګوره جو یو ضمیر شو saurait être فعل په فوتور سامپل کې شو او ونو د ونیر فعل دویم حالت شو یعنی تیر حالت شو. je serai venu je serai venu. هر یو فعل په همدې طریقې سره په فوتور انتریور کې کنجوګې کوو یعنی لومړی یو ضمیر اخلو بیا د هماغه اصلي فعل سره چې کوم یو کومکی فعل راځي هغه په فوتور سامپل کې اخلو او اصلي فعل یعنی کوم فعل چې غواړو کنجوګې کړو هغه په پارتیسیپ پاسې کې اخلو. چو یو ضمیر شو سورا être فعل په فوتور سامپل کې شو ونو د ونیر فعل تیر حالت شو. tu seras venu tu seras venu tu seras venu. il ضمیر شو saura être فعل په فوتور سامپل کې او ونو د ونیر فعل دویم حالت یا تیر حالت شو. il sera venu il sera venu il sera venu. elle ضمیر شو saura être فعل په فوتور سامپل کې او venu د ونیر فعل تیر حالت. elle sera venu elle sera venu. nous ضمیر شو seront être فعل په فوتور سامپل کې شو او venu د ونیر فعل دویم حالت شو یعنی تیر حالت شو. nous serons venus nous serons venus nous serons venus. vous یو ضمیر شو saurait être فعل په فوتور سامپل کې او venu د ونیر فعل تیر حالت شو. vous serez venus vous serez venus vous serez venus. ils ضمیر شو seront être فعل په فوتور سامپل کې او venu د فعل دویم حالت. ils seront venus ils seront venus ils seront venus. elles ضمیر seront être فعل په فوتور سامپل کې او venu د ونیر فعل دویم حالت. elles seront venus elles seront venus elles seront venus. دا د ونیر فعل کنجوګیزون دي په فوتور انتریور کې. je serai venu tu seras venu il sera venu elle sera venue nous serons venus vous serez venus ils seront venus elles seront venues. اوس finir فعل په فوتور انتریور کې کنجوګې کوو. هماغه طریقه ده. لومړی یو ضمیر اخلو دویم کومکی فعل په فوتور سامپل کې اخلو دریم اصلي فعل کوم یو فعل چې کنجوګې کوو دا په پارتیسیپ پاسې کې اخلو. finir لپاره کومکی فعل چې دی avoir دی. venir فعل سره کومکی فعل چې وو être خو هغه ځکه venir یو موومون فعل دی او finir فعل سره کومکی فعل چې دی avoir دی. لومړی یو ضمیر اخلو جو دویم avoir فعل په فوتور سامپل کې aurait او دریم finir فعل تیر حالت اخلو fini j'aurais fini j'aurais fini j'aurais fini. چو یو ضمیر شو aurait avoir فعل
په فوتور سامپل کې فینی د فینیر فعل دویم حالت شو. Tu auras fini. Tu auras fini. Tu auras fini. Il یو ضمیر شو. aura avoir فوتور سامپل کې فینی فینیر فعل participe passé حالت دی. Il aura fini. Il aura fini. Il aura fini. Elle یو ضمیر شو. aura avoir فعل په فوتور سامپل کې فینی د فینیر فعل دویم حالت یعنی تیر حالت. Elle aura fini. Elle aura fini. Elle aura fini. Nous یو ضمیر شو. auront avoir فعل په فوتور سامپل کې فینی فینیر فعل په participe passé کې. Nous aurons fini. Nous aurons fini. Nous aurons fini. Vous یو ضمیر شو. aurez avoir فعل په فوتور سامپل کې فینی د فینیر فعل تیر حالت. Vous aurez fini. Vous aurez fini. Vous aurez fini. Ils ضمیر شو. auront avoir فعل په فوتور سامپل کې او فینی د فینیر فعل تیر حالت. Ils auront fini. Ils auront fini. Ils auront fini. Elle ضمیر شو. auront د avoir فعل conjugaison په فوتور سامپل کې او فینی د فینیر فعل دویم حالت. Ils auront fini. Ils auront fini. Ils auront fini. دا د فینیر فعل conjugaison شو په فوتور antérieur کې. J'aurai fini. Tu auras fini. Il aura fini. Elle aura fini. Nous aurons fini. Vous aurez fini. Ils auront fini. Elles auront fini. په راتلونکي درس کې په فوتور antérieur کې جملې جوړو.